نن چې لاړې د شپې سملاستینو 2 منټه بس ځان نه راته پوښ وکړي په دې پوره کال کې تا د اسلام دپاره څه کړي، تا دې کال کې څه کړي، کومه کارنامه ته ادا کړې، ملګرو ته او خویندو ورونو ته دا نصیحت د دې لپاره چې دا زړونه زموږ را ژوندي شي او لږ بیدار شو او د غفلت د خوب نه راپاسو. زه درته دا وایم په دې مه خوشحالېږه چې کال تېر شو، لکه څنګه چې امام حسن بصري رحمه الله وی ای د آدم بچیه ته هم دقه ورځې او شپې نه چې ورځ تېرېږي شپه تېرېږي ستا د ژوند بعضې څه تېرېږي. تاسو ته پته شته ستا د ژوند نه یو کال ختم شو، یعنی یو کال ته رب العالمین ته نږدې شو. دې ته سوچ کړی که نه دې ته خوشحاله چې کال تېر شو زه به کلي ته ځم ما پیسې جمع کړې ما دا وکړو ما دغه وکړو. پوره یو کال تېر شو سره د نیکیانو سره د بدیانو سره د عبادتونو سره د ګناهونو او ټول هر څه د الله سره نوټ شوي دي. احصاه الله ونسوه، الله ته د هر څه یاد دي او دا کال بیا نه راځي، دا کال لاړ ختم. ته دې کال کې څه کړي، کومه کارنامه ته ادا کړې؟ زما ته نه دا سوال دی. نن چې لاړې د شپې سملاستینو 2 منټه بس ځان نه راته پوښ وکړي په دې پوره کال کې تا د اسلام دپاره څه کړي دي. قرآن دې یاد کړی، علم دې کړی، عالم دې نه جوړ شوی، خلکو سره دې مرستې کړي، خلکو سره دې منډې والي، اسلام د اوچتېدو دپاره دې څه منډې والي دي، د دین د نشر او اشاعت دپاره تا څه کړي دي، الله ته د نږدېکت دپاره دې څومره عبادتونه کړي دي. پوره کال تېر شو او د افسوس خبره دا ده چې دا کال بیا نه راځي. که نه 1443 کال ته خوشحاله دی په دې کې به ډېرې بندګۍ د الله کې دا به پوره کوو، اخري ته به رسو. ته څه کړي، کومه توره دې وهلې د اسلام دپاره، کومه فایده دې کړې ده، الله ته څومره نږدې شوې، څه ترقي دې کړې په دیندارۍ کې، ترقی دی کړی په علم کې په ایمان کې دی ترقی کړی ده، او ځان له جواب ورکړه. عبرت د ژوند چې تېرېږي زما او ستا ژوند کمیږي، ورځ او شپه چې اوړي زما او ستا ژوند کمیږي، او صرف کمیدنې دي که نه، که دا ژوند کمیدې او ختمېدې او موږ خاورې کېدې نو د ډېرو خلکو به ارمان وی، د ډېرو خلکو به څه ارمان وي چې دا مرګ په ما راغلی، ځکه چې مړ شي خو ختم به شي، خو هلته مسله خو دا نه ده که نه چې مړ شي خاورو کې کېښودی شي الله ته مخامخ شي. ستا دې ژوند کې چې دا یو کال تېر شو ته دې ته سوچ وکړه ته یو کال الله ته نږدې شوې، اوس دا پته نه شي چې یو کال بل پاتې دی تا ته، که میاشت ته پاتې دی او که ورځې ته پاتې دی او بیا به د الله سره ملاقات شي. نو د دغې ورځې دپاره تیارې یوم الطلاق هغې ته ویلی کېږي، د ملاقاتونو ورځ، قیامت هغه ورځ د بندګانو ملاقات به د الله سره وشي او د یو بل سره په یو وخت کې. دا نوی کال په یو نوي عزم سره شروع کړي، په پخې ارادې سره چې په دې کال کې به حتی الوسع د ځان د ګناهونو لرې ساتم، ټارګېټ ځان ته کېده په دې کال کې به 5 سپارې د قرآن یادوم، په دې کال کې به پلانې کتاب د یو عالم سره ویمه، په دې کال کې به دومره علم کوم، په دې کال کې به دومره الله ته ځان نږدې کوم، هره شپه به زه دومره لمونځ کوم، نفلي روژې به زه په دې طریقې سره نیسم. یو هدف ځان ته کېده او چې هدف ته کېښود نو کار به دې وشي. ما مخکې دا خبره تاسو ته یو درس کې ذکر کړې وه، هر کار کې چې دې ځان ته هدف کېښود ټارګېټ نو یې کول اساني، او دا عشوایي چې سلیږي دې څوک نشي کولی.
اسی چې لګي دا به کوم او دغه به کوم او دشي به کوم او دومره به کوم او ته به ټول دنیا فتح کوي دې هیڅ نشي کولی نو دا نه کال به نوی عزم او په نوی توبې سره شروع کوي چې بالکل بدل دي تیر شوي کال او کې دي چې زموږ استاد جون اخرنه کالي دا تیر شوي کال 1422 قیمتي خلک دیندار مشران کشران هغه دنیا نه چلی دي نو څنګه چې موږ نن هغه یادو چې په دې 1422 کال کې زموږ خلک تللی دي کې دي شي خلک دا وایي روان کال کې چیرې په دې 1423 کال کې زموږ بعض ملګري او خپلوان تللی نو دا زما د زړه نصیحت ته ټولو ته د کال په دې اختتام کې او د نوي کال په دې افتتاح او ابتدا کې چې نوی کال چې سمه تېره اوس هم چې راځو یو سړی وایي چې کېدای شي یو سړی ماده وایي چې زما زوړ کال خو ډېر مزېدار و خو سم عبادتونه یې کړي دي کېدای شي یو سړی داسې ووایي چې ما خو ځان سم سړی کړی موږ بیا هم وایو روان د هغې په شان مه کوه څه مطلب دی روان د هغې په شان یعنې ښه کوشش وکړه